سلامونه ملګرو، نن غواړم په کوبو ټول باکس ویب سایټ کې تاسو ته د اکاونټ جوړولو طریقه وښیم. که تاسو نوي یاست لطفا چینل در سره سبسکرایب کړئ او غوره ورځنۍ ویډیو وګورئ. ګوګل یا کروم خلاصوو چې په اکثره موبایلو ګوګل او کروم په فولډر کې وي او بعض موبایلو کې سکرین پر سر وي. کروم باندې کلیک کوو، فاسټ ده، یو شیبه صبر کوو، نټ لږ سلو ده. پاسه سرچ باکس کې لیکو کوبو ټول باکس ډاټ او ار جی، KOBOTOOLBOX.org یعنی ارګنایزیشن، مؤسسه. لاندې سرچ کې تڼۍ باندې کلیک وکړئ. دوستان موږ ته د کوبو ټول باکس ویب سایټ خلاص شو. ښکته راځو. لومړنی اپشن دا د محصولاتو لپاره ده چې هغوی کولی شي دلته ځان لپاره اکاونټ جوړ کړي چې نامحدود حافظه ورکوي، نامحدود فورمونو استولو اجازه ورکوي چې دوی کولی شي له دې نه نامحدوده فورمونه ډکې او واستوي. لاندې د کارمندانو او د تحقیقاتي خلکو لپاره ده چې هغوی دلته اکاونټ جوړوي او محدود فورمونو اجازه او 5 GB حافظه ورکوي چې میاشتې کې یوازې 10,000 فورمونه دوی کولی شي واستوي. کریټ اکاونټ نه او لاندې که تاسو په دې ویب سایټ کې مخکې اکاونټ جوړ کړی په لاګین کلیک کوو، ایمیل او پاسورډ ورکوو، لاګین کیږي. اوس کریټ اکاونټ باندې کلیک وکړئ. یو شیبه صبر کوو تر څو موږ ته فورم خلاص شي او هغې کې خپل نوم، مؤسسې نوم، پاسورډ او ایمیل ولیکو. دوستانو نټ لږ سلو ده. ملګرو اکاونټ خلاص شو، فورمه خلاصه شوه. دلته نیم لومړی برخې خپل نوم لیکو، مکمل نوم، تخلص سره، خو زه یوازې رحمت الله لیکم. دویم اپشن چې کوم ده دې کې خپل مؤسسې نوم لیکو، IRC چې زموږ مؤسسه ده یعنی انټرنیشنل ریسکیو کمیټي، د ژغورنې نړیواله کمیټه. راځو لاندې یوزر نیم کې خپل داسې نوم لیکو. دا ملګرو دا چې ولې دا اپشن ماته راغی دا په دې به وروسته بحث وکړو چې وروسته راځي. یوزر نیم کې خپل یونیک نوم لیکو، داسې نوم لیکو چې تر اوسه په دې نوم چا اکاونټ نه وي جوړ کړی. خپل نوم ورکوو، که هغه یې ومنلو سمه ده، که نه 1 یا 2 یو عدد ورسره اضافه کوو یا بل نوم ورسره اضافه کوو تر څو ایرر را نه کړي او وی مني. ښه نوم ورکو. لاندې ایمیل بخش کې چې کوم ده دلته خپل ایمیل ورکوو. راځو ملګرو لاندې سیکټر بخش ته، دلته د خپل مؤسسې خدمات لیکو، یعنی هغه کومه برخه کې کار کوي زموږ مؤسسه، ایجوکیشن تعلیم برخه کې، غذایي برخه کې، صحت برخه کې، نور برخې پرایویټ سیکټر، انوایرمنټ چې دا چاپیریال، کومې برخې کې چې هغوی کار کوي ستاسو مؤسسه هغه دلته انتخابوئ چې د UN ټولې مؤسسې خدمات دلته شتون لري. زه در انتخابوم. کنټري کې بخش کې مونږ خپل هیواد لیکو، کلیک ورباندې وکړئ او افغانستان انتخاب کړئ. لاندې جندر کې میل نارینه، فیمیل زنانه، ادر یعنی چې نه نر او نه همغه. پاسورډ ته راځو ملګرو. لاندې دلته باید سټرونګ پاسورډ ورکو. د پاسورډ اصول دا دي چې باید حرف، عدد او سمبول پکې وي. زه یو پاسورډ لیکم، رحمت الله @1@2. لاندې راکوزي ګشنه راغلی، یعنې زموږ پاسورډ ښه ده، کسره علامه یې پې کمزوری. لاندې بیا لیکو رحمت الله @1@2.
لاندې کریټ اکاونټ باندې ملګرو کلیک کوو. ښه یو شیبه صبر کوو. ښه ملګرو دلته موږ ته ایرر راکو. هغه د دې لپاره چې مونږه د خپل یوزر نیم کې چې ما ویلي یونیک نوم باید وي د هغې کې د کوچنی حرفونه باید ټول وي، غټ حرف لیټر نه مني. زما لومړی آر غټ ده نو دا زه کوچنی کوم نو دا ایرر به ختم شي. ښه کوچنی آر ورکوو، غټ آر ایسته کوو آر دا وشو. لاندې پاسورډ بیا ځلې ورکوو. لومړی پاسورډ ورکوو رحمت الله 882 او لاندې بیا راځو همدا پاسورډ لیکو چې رحمت الله 8182. کریټ اکاونټ باندې کلیک کوو. ملګرو دلته ګوره سیو او نیور بټن راغله. که تاسو غواړئ چې همیشه د ویب سایټ ته نوځئ نو پاسورډ او ایمیل ورنکئ، سیو بټن باندې کلیک کوو چې هغه له ځان سره ثبتوي او بیا ضرورت نه وي. او که تاسو غواړئ چې نه بس هر ځل زه پاسورډ ورکم ځان سره د سب نه کینې ور باندې کلیک کوو. سیو سمه ده ځکه چې جنجال نه وي او په اسانۍ لاګین شو. ښه ملګرو دا وایي چې تاسو ایمیل ته مونږ ایمیل درلیږلی، هغې باندې کلیک وکړئ او خپل اکاونټ فعاله کړئ. اکاونټ جوړ شو خو فعاله شوی نه دی. لاندې بار به هغه کراکش کو بار پاسه نه. دغه نه هم کولی شو چې خپل ایمیل ته ننوځو خو زه منیمایز کوم چې سم پوه شئ. منځنۍ بټنه کېکاږئ، مین مینو ته لاړ شئ، په هغه ته ځو جوجل فولډر ته ځو چې دې کې زما جیمیل دی. جیمیل باندې کلیک کوو. دلته ملګرو د لومړنۍ ایمیل سپورټ چې د دې شنه د ټیک مارک علامه یې ده مستطیل کې، دا د دې مشخصه لوګو ده د دې ویب سایټ. د لوګو نه هم تاسو پېژندلی شئ. دې ایمیل باندې کلیک وکړئ، لوګو باندې نه البته ایمیل باندې. ایمیل خلاص شو. د لاندې غټ کوم ایمیل چې ده کوچنی کوزه نه پاسینی اول د یو آرایل همیشه په شنه رنګ وي، دې باندې کلیک کوو. نو دلته به اوس زموږ اکاونټ فعال شي. دوستانو زموږ اکاونټ فعال شو او موږ وکولی شو اکاونټ جوړ کړو. ملګرو ښي لاسته کومه د آر علامه چې ده سره دلته به د ستاسو د نوم حرف وي. دغسې کولی شو د خپل اکاونټ سیټینګ وکړو، پاسورډ تغییر کړو، نوم تغییر کړو، باید سیټینګ نور وکړو. اکاونټ سیټینګ باندې چې کلیک وکړو، لاندې لاګ آوټ باندې که د چا موبایل کې مو اکاونټ خلاص یې هلته لاګ آوټ کوو. لانګویج کې د خپل اکاونټ ژبه انتخابوو، پښتو دري د ضرورت په اساس لکه څنګه چې فیسبوک انتخابیږي، کوم ټکسټونه چې راځي هغه بیا پښتو ته چینج کیږي. ښي لاس ته دغه ځینه کولی شو نوی فورم جوړ کړو، په نی باندې کلیک کوو. دا چې نوی فورم څنګه جوړیږي په راتلونکي ویډیو کې به پرې وغږیږو.